جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. د خیبر پښتونخوا تر کنټرول لاندې پر ډیورنډ کرښه پرته د لوی افغانستان تیرا سیمه اوس له یوه سخت کړکېچ سره مخامخ ده. د کړکېچ سره ځکه مخامخ ده چې یو خو دا سیمه زرخیزه ده، خپل معدنیات لري، او له بله اړخه په هغه سیمه کې د نشهیي توکو کشت او قاچاق هم خورا مشهور دی. په دا سیمه کې شاوخوا 4 لوی وسلوالي ډلې فعالیت کوي چې یوه تر ټولو لویه ټي ټي پي ده یا تحریک طالبان پاکستان، او بله ډله د منګل باغ ډله ده چې د منګل باغ زوی اوس مشري کوي محمد نبي، او بل چې دی هغه انصار الاسلام دی د پیر سیف الرحمن ډله چې اوس یې مشر محبوب شاه دی. د دغو ټولو ډلو سره پخوا کې په دا سیمه کې د داعش خراسان ډله ډیر لوی فعالیت لري، او د داعش خراسان ډله هغه ډله ده چې وړاندې تر دې د ټي ټي پي برخه وله او د ټي ټي پي څخه جلا سو، یعنی د ټي ټي پي د اورکزو برخه چې په مکمل ډول له ټي ټي پي جلا سوله، او په دا سیمه کې د داعش څانګه فعاله کړه او د داعش خراسان په مخکشانو کې راغلل. نو له دې سره هممهاله دلته اوس څو مهم ټکي دا موجود دي چې ډیری خلک دا اټکل کوي چې په دغه سیمه کې چې د نشهیي توکو یا خاص کر د بانګو په کشت او د نشهیي توکو په قاچاق مشهوره ده، او د سیمې اکثره وګړي چې دي هغه افریدي دي. نو دې سیمه کې اوس پوځ د خپلو منګولو د ټینګولو کوشش کوي. خلک دوه ډیر عمده علتونه بیانوي. یو دا چې په افغانستان کې د نشهیي توکو کاروبار ختم شوی دی، په افغانستان کې نشهیي توکي اوس پر مخ باندې ختم دي. نو دغه کاروبار چې په دې خوا کې موجود دی، پر دې باندې د پاکستانی پوځ ځینې لوړ رتبه افسران او یا ځینې ریټایر افسران چې د نشهیي توکو د مافیا غړي دي، هغوی غواړي چې منګولې ټینګې کړي. البته دا د خلکو خبره ده، دا نتایج شوي راپورونه دي. دوم اړخ دا دی چې جګړه چې په خپل ذات کې ډیر لوی کاروبار ده، بیا هم د پوځ ځینې کسان او ورسره جوخت ځینې کړی یا ریټایر افسران یا موجوده افسران دا غواړي چې دا جګړه دوامداره وساتي او پر جګړه باندې خپلې منګولې ټینګې وساتي. خو یوازې دوی نه دي، پښتانه سیاستوال، ځینې پښتانه سیاستوال هم په دې دواړو کاروبارونو کې ورګډ دي، که هغه د نشهیي توکو د کرکیلې او قاچاق کاروبار دی او که هغه د جګړې کاروبار دی. ځینې په پسته ژبه ورګډ دي، په ښکاره د جګړې مخالفت کوي، خو په اصل کې جګړې ته لمن وایي، او ځینې بیا داسې دي چې په بله بڼه باندې دې جګړې او دې لوی کوچېدنې یا لوی کډه کولو ته یا لوی بېځای کېدنې ته یا لبیک ویلی دی. هغه دلیل دا ښودل کېږي چې تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ یوه پښتني ګوند، عوامي نیشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، پی ټي ایم، د محسن داوړ صاحب جمهوري غورځنګ چې دلته په دا سیمه کې فعال دي، یوه هم داسې ښکاره واضح او صریح مخالفت نه دی کړی. هغه مخالفت یې ډیر سلو مخالفت کړی دی، یعنی که څوک د تیرا د کډو مخنیوي کول غواړي نو کولی شي چې سړکونه بند کړي او ډېرې لویې لارې وتړي او پراخ احتجاج وکړي، ورسي په اسلام آباد کې کښېني، نو بیا خو د دې کډو مخنیوي شونی دی. دا یوازې لومړی ځل نه دی چې پر تیرا باندې دغسې یو حالت راغلی دی. پخوا هم پر تیرا باندې دغسې یو حالت راغلی و چې کله د ټي ټي پي پخوانی مشر حکیم الله مسعود ژوندی و، په هغه وخت کې پر ټي ټي پي باندې، پر دغه سیمه باندې د ټي ټي پي جګړه وسوله د منګل باغ د ډلې سره او د نور وسلوالو ډلو سره. په دې جګړه کې شاوخوا لږ تر لږه هغه ارقام چې د ټي ټي پي د ځینو سرچینو څخه ما راخیستي دي، 18,000 کوره یا وسوځېدل یا ونړېدل او تلفات هم واوښتل. هغه وخت د دې جګړې عشر چې و، هغه د منګل باغ ډلې د نشهیي توکو عشر اخیسته او ټي ټي پي مخالفت کوو. یوه خبره بل هم دلته ډېره لازمي ده چې زه یې وکړم. ټي ټي پي تر خپل واک لاندې سیمو کې په خیبر پښتونخوا او په هغو سیمو کې په وزیرستانونو کې دې تر کنټرول لاندې لري، په هغو کې د نشهیي توکو پر کار
او قاچاق باندې بندیز لګولی دی. نو دا خبره دوی د کوز کمبرخیلو سره په جرګه کې چې تازه وسوله هم یې کړې وله. په هغه جرګه کې دوی یعنې د تېر کال په وروستیو کې دوی جرګه وکړله او په هغه کې یوه فیصله دا سوې وه چې نشي توکي به نه کرل کېږي په دا سیمه کې، کر او قاچاق به یې نه کېږي او ټي ټي پي به په دا سیمه کې له کورونو او کلیو څخه فعالیت نه کوي. خو د دې ټولو خبرو باوجود بیا هم پاکستانی پوځ بوخت دی او خلک کډه کوي، خلک له خپلو کورونو باسي. اوس خلکو ته بیا د خلکو مشکل بیا ډېر جالب او نادره مشکل دی. خلک بیا وایي د ځینو سره زه وغږېدم، ځینې اطلاعات چې راوتلي دي هغوی وایي چې پاکستان او د پاکستان حکومت او د پاکستان پوځ پر یوه لارۍ یا پر یوه کډه باندې 80,000 کالدارې ورکولې، اوس 80,000 نه ورکوي، 22,000 ورکوي. د دوی دپاره لویه مسله دا ده. نو تر ډېره بریده پورې دا مسله ما غوښتل چې پر وغږېږم. اوس د دې کډه کېدنې یا د دې سیمې څخه د خلکو د وتلو په تړاو باندې پر افغانستان باندې کوم اثر کېدلی شي. پر افغانستان یې دا اثر کېدلی شي چې ټي ټي پي او داعش خراسان ډله سره مخالف دي. داعش او خراسان ډله کېدای شي په دا سیمه کې په جګړه سره بوخت سي او پاکستانی پوځ یې ننداره وکړي. بل تر دې ور اخواته مهمه دا ده چې د دې سیمې د ټي ټي پي ځینې هغه ځایي سرچینې چې هلته په سیمه کې موجودې دي، ما ته یې وویل چې دوی پر 80% د تیرا پر مځکه باندې قبضه لري، پر مځکه باندې قبضه لري او دا قبضه یې ساتلې ده. نو اوس یو اټکل د ټي ټي پي په وینا یا د ځینو سیمه ییزو مخورو خلکو په وینا باندې دا دی چې پاکستانی پوځ په دې سیمه کې داعش ته یا اورکزو ته هغه د ټي ټي پي جلا سوي اړخ ته ځای ورکول غواړي څو دوی عملیات په وکړي. او دا خبره له دې څخه هم داسې څه ناڅه ښکاري چې تازه په کابل کې چاودنه شوې ده. که څه هم د کابل چاودنې بې جوابه کله هم نه دي پاتې شوي. نو وبګورو چې څه کېږي. خو جواب دا معنا ډیپلوماتیک جواب، طالبان به ډیپلوماتیک جواب ورته ووایي او هغوی په خپل هغه څه چې په وس پروي هغه وکړي. البته نو راځم دې ټکي ته چې د تیرا حالت ترنګلي دي. کېدای شي اوس یو بله ویره دا موجوده ده او په کار دا د دې ته د افغانستان اوسنی واکمن پام وکړي، فکر ورته وکړي چې د تیرا ځینې کډوال د کډوالو په نوم باندې ځینې ترهګر په افغانستان راننوځي، ځینې د داعش ډلې یا د پاکستان روزلي کسان یا د پاکستان روزلي پوځیان د کډوال په نوم په افغانستان باندې راننوځي او بیا یا هغه د جاسوسي لوی پیښې وکړي یا هغه د ترهګرۍ لوی پیښو ته لمن ووایي. نو تیرا په مجموع کې زه بیا دا خبره کوم، زرخیزه سیمه ده. تیرا په مجموع کې تر ډېره بریده پورې د کار کلي سیمه ده، که څه هم دره ده، خو په دا دره کې د بانګو کښت ډېر زیات کېږي. دې اړخ ته خلکو پام نه دی کړی. او یو بل مهم فکت دا هم دی چې په دې سیمه کې دا ټول افریدي اوسېږي. یو اړخ بل یوه بله د پاکستان ګټه دا ده چې افریدي کمزوري کول غواړي. د سهیل افریدي له وجې چې د خیبر پښتونخوا لومړی اعلی وزیر دی او د دغه اعلی وزیر یا لوی وزیر یا مشر وزیر څخه دی په عذاب دی، هغه د عمران خان د ډلې غړی دی. خو سوال دا دی ولې دا د عمران خان ډله، ولې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، ولې عوامي نیشنل ګوند، ولې د محسن داوړ ګوند، ولې پښتونخوا نیشنل پارټۍ چې د عثمان الله زوی ځوان یې چلوي، ولې پی ټی ایم چې منظور خان پښتون یې چلوي، دوی ولې یو صریح او واضح احتجاج نه کوي؟ دوی ولې پر دا موضوع باندې نه راوځي؟ دا ډېره لویه سوالیه نقشه ده. دا موضوع تر دغه لږ ډېره ژوره ده. ډېر خلک دا وایي چې ډېرې پارټیانې، د ډېرو پارټیانو مشران، ډېر سیاسي ورکرز او ډېر پوځیان یا ریټایر پوځیان زه به وایم دا د خلکو خبره ده، وایي د نشهیي توکو په قاچاق او د جګړې په کاروبار کې ښکیل دي، ځکه سیاسیون احتجاج نه کوي او پوځیان خلک وباسي څو په دې سیمه کې یوه پراخه جګړه رامنځته سي. او دا جګړه به تر ډېره بریده پورې د داعش او ټي ټي پي جګړه وي چې ښایي خو نړۍ هم وي. موږ یې څه کوو، زموږ خو ګاونډی دی، خوا مو په بدېږي، دیوال په دیوال را سره اوسي او د جګړه موږ په یو وطن کې هم نه غواړو، هېڅ چیرې هم نه غواړو. بیا پښتونخوا خو زموږ خپل وطن دی، د لوی افغانستان برخه ده، د خیبر دره خو د لوی افغانستان برخه ده، دغه سیمه چې تیرا ده دا د لوی افغانستان برخه ده او لوی افغانستان د افغانانو هغه سیمه ده چې د ګټل یې پر هر افغان فرض دی. زه همیشه دا یوه خبره کوم چې د لوی افغانستان ګټل او د موجوده افغانستان ساتل
د هر افغان ایمانی او وجداني دنده ده. که څوک تر دې دواړو تیریږي هغوی د خپل نیشنلټي خپل نوم خپل ذات بدل کړي هغه افغان نشي کېدلی. نو د یوه داسې افغانستان په هیله د یوه لوی افغانستان په هیله چې سوله وي، امن وي، پرمختګ وي، زده کړې وي، کار وي، روزګار وي، سکون وي، هیڅ ډول اختلاف وجود ونه لري او هر څه ګلي ګلزار وي. خدای مو شاده باد او بریالي لره. میرویس افغان مو تر بلې لاندې ویډیو پر لوی الله سپاري. آباد اوسئ.